Hello and welcome back to English with Aqib. نن ویډیو مې درته د پروناونسیشن اړوند راوړې ده. په نن ویډیو کې موږ د هغه الفاظو تلفظ زده کوو کوم چې زیات د انګلیش زده کوونکي غلط تلفظ کوي. شاید تاسو یې هم غلط تلفظ کوئ. So the first word is this one. دا به ته څنګه تلفظ کوي؟ دا خو فروټ نه تلفظ کیږي. په حقیقت کې د دې صحیح تلفظ داسې دی. fruit. دا یو سلیبل دی. دوه سلیبل نه تلفظ کیږي. fruit. For example, fruit is my favorite fruit. Fruit is my favorite fruit. Number second, ډېر خلک دا داسې تلفظ کوي. comfortable. خو په اصل کې دوی صحیح تلفظ د دې لفظ نه کوي. په حقیقت کې د دې لفظ صحیح تلفظ داسې دی. comfortable. دا comfortable نه تلفظ کیږي. comfortable. right? comfortable. درې سلیبل څخه جوړ شوی. and number 3 او دا موږ ویجیټیبل نشي تلفظ کولی. د دې صحیح تلفظ داسې دی. vegetable. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو په کمنټ سیکشن کې موږ ته ولیکئ چې موږ ته دا ډول ویډیوګانې جوړوه د پروناونسیشن اړوند ویډیوګانې. او د هغې وروسته به زه ډېره هڅه کوم چې دا ډول ښایسته ویډیوګانې ستاسو دپاره جوړې کړم.